تازه خبر بشري ناورین اندېښنه ملګرو ملتونه د افغانستان سره 4.5 میلیارده ډالر نغدي مرسته کوي. د افغانانو لپاره ښه خبر راورسېدو. دا چې دا مرسته څنګه کله ولې کیږي ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده. اندازه پیسې د 140 میلیونه ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بېوزله هیوادونو کې د 183 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې ده. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبر اعلان ته وویل مرسته د انسانانو ژوند ژغوري خو دا حل لاره نه ده. دا وضعیت به په ډېرو هیوادونو کې مونږ کتلی دی. یوه تازه بیلګه افغانستان د هیله لرو چې لومړی بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 40 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بېثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او کرونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي دي که چیرته دوامداره او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان واوسي. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر هغې په ډېرېدو شي چې نږدې 4 میاشتې وړاندې طالبان کابل کې واک ته ورسېدل. د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه چې په دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملات ټکني او نقدي پیسې کمې شوې. دوستانو تاسې څه فکر کوئ؟ دغه مرستې به افغانانو سره مرسته وکولای شي چې له دغه مشکلاتو راوځي او که نه؟ خپل نظر مو سره په کامنټ باکس کې شریک کړئ.